ډاکټر صاحب که تاسو خیال وکړئ نو اکثر د مور پلار بچي سم یرولي زړه یې ترې نه ویستي وي او یې داسې کړي چې سمې بې سره کړي وي او بیا د قابو کولو نه وي چې دا څه وجه ده؟ زما خوږه بچې مونږه بعض اوقات تربیت دې ته وایو چې معصوم څه وغواړي بس هغه ولې ورکوو، نازوو یې، نیازبین کوو یې، هغې سره هغه ماشوم بې سره شي. نه جي ماشوم ته به د یو څیز متعلق پوره خبره کې چې دا ولې غواړې، دا به څه دپاره پکار یې، آیا دا د دې وخت دی که دا د دې وخت نه دی. نو به تاسو خپل یو قصه درکړم. ما یو زوی دی په 9م کلاس کې سبق وایي چې هغه ما نه پیسې غواړي. اول راته لومبۍ خبرو کې چې بابا نن 100م تاریخ دی. نو زه ورته وایم چې نن 26م تاریخ دی. وایي ښه نو بیا غلی شي. ما یې بچې ولې؟ بابا پیسې مې پکار وې خو نن 26م تاریخ دی، تنخوا ته 45 ورځې پاتې دي، خیر چې تنخوا والې بیا راکړې. نو دا د مور په ګېډه کې نه دي زده کړې، دا ورسره ما خبرې اترې کړي چې بچې 10م تاریخ چې مونږ تنخوادار خلک بیا زمونږ په جیب کې منګکاني چې تاسو راته ووایئ چې پیسې زمونږ زړه درد کوي، د چا نه به قرضدار کوم تاسو له برالم، نو زه به قرضداره کېږم، زه به په ټینشن کې راځم، زما به اخلاق خرابېږي، نو هغه سره تاسو سره به تعلقات خرابېږي. نو بچي چې کله هم تاسو پیسې غواړئ نو لږ کوشش کوئ چې په دې ړومبو تاریخونو کې غواړئ، په اخرو کې نه غواړئ. نو پکار دا ده چې یو خو مونږ بچي خپل ډېر نیازبین نه ساتو. کم قامونه چې هم خپل بچي د غټ مقصد د پاره تیاری هغه به بچي سختو سره مخامخ کوي. دویمه قصه به ته زه وکړم. زه په سوات کې وم، د غر نه هغه اړخ ته زما د بچو سکول و، زما مور وی د خدای پاک وبخښي هغه وی د ماشومانو له رکشه ونیسه چې دوی پکې ځي راځي. ما وی نه بیبي د ماشومان له رکشه نه نیسم، دا ماشومان به پیدل په دې غر باندې خیږي او اخوا به کوزیږي چې د خپې مضبوط شي، چې د زړه نه یره وځي چې دوی چې کوم دی سبا به چې کوم دی جون کې به سخت راځي، جون کې به نرمې راځي، جون کې به حالات راځي، دوی مضبوط وي. اوس الحمدلله هغه بچي دومره دي چې د سوات نه کله کله بغیر زما د موجودګۍ نه ښه په اسانۍ سره د سوات نه راتلی شي، سامان هم راتلی شي، بلکې ابو د مې عضوی چې کوم دی ډاټسن کې سامان د سوات نه اچولو او 400 13 زه ښه ریلیکس شوم. نو که خپل بچي لاس خپې جوړول غواړي، مضبوطول غواړي، نو هغې به لږ ډېر سختو سره بلدوي. دویمه د ماشومانو په زړه کې به یره نه اچوي. کله چې موږ د ماشومانو زړه کې یره واچوله ماشوم به دروغ وایي. د مثال په توګه باندې ماشوم یو پیاله ماته کړله، نو چې تاسو ته په لومبي ځل تپوس وکړئ او یره په زړه کې نه وي چې چا ماته کړه، ماشوم وایي دا ما ماته کړه، خو چې تاسو رونیوه او سم هم وډباو او بیا په دویم ځل پیاله ماته شول، بیا وایي چې چا ماته کړی، نو هغه وایي ما خو نه ده ماته کړې، دا خو پلاني ماته کړه، پلاني مې ما نه ماته کړې، پلاني ماته کړې ده. د دې دا دروغ ولې وایي؟ دغه ماشوم دا دروغ ولې وایي؟ ځکه دروغ وایي چې د ده په زړه کې یره راغله. نو چې د کوم انسان په زړه کې یره راغشي او بیا دروغ هم وایي او بیا په بل الزام هم لګوي او بیا غلط لاره هم اختیاروي، او دا دونه خطرناک چیز دی چې بعضو ماشومان په محله کې یا په کلي کې خلک په نشو تماشو راواړي او مور پلار ته پته نه وي او هغې هم د یارې غږ نشي کولی چې هسې نه مور پلار ته ووایم، بیا مې وخي او بیا مې کنځي، د هغې په زړه کې یاره ناست دی. نو ماشومان په التو غلطو په نشو تماشو راوړېدلي وي، خو ځکه یاره ناست دی، نه ماما ته وایي، نه کاکا ته وایي، نه مور پلار ته وایي، او کله چې د اوبه د ورخه تېرې شي نو بیا په دې اسپتالونو کې داخله وي، دا د نشې اسپتال دی چې دا ماشوم واپس لږ ټیک شي. نو کله چې اوبه د ورخه تېرې شي بیا مونږ لکه د مچ لاسونه مروړو.